یو ایوارډ ورکول غواړم چې اوس 2 غنټې مخکې باران کېده او بیا یې هم تاسې کلاړیانو جذبې ته هم زه سلوټ کوم چې تاسو بیا هم راغلې او دونه ښکلی ګیم هم وکړو دونه پوټنشل هم وکړو تاسو ته خو پوره سلوټ دی ډېره زیاته مننه چې دونه ښکلی ګیم هم راکړو او ارګنایزینګ ټیم دپاره دا ایوارډ راشي چې دا والي نن سبا تاسو ټیک ټاک اوپن کړئ نو صرف او صرف پکې د ډاکټر سویرا ګټو او ډاکټر سویرا دا ویډیو پکې هغه ډېرې زیاتې په ټرینډینګ دي نو تاسو ټولو تر ټولو نه مخکې هم که څوک هم د کریټر وي او هغه د ټیک ټاک ویډیو جوړول غواړي او دا خواهش وي چې زما ویډیو هم په پاریو کې راشي نو هغه دې هم دا رنګي ویډیو شروع کړي لکه داسې دې ولګي تاسو ته به په سکرین ما هم هغه یو شو کړی یا به ښکاري هغسې قسمه ویډیو لکه 2-3 کسان شي او هغه ګانه پې پلی کړي او بس روانې د ښځو کومه کپړه چې د هغه واچوي او په هغه طریقې روانې نو هغه ویډیو چې کوم د ډایرکټ پاریو ته ځي نن سبا په ټیک ټاک دا د خیر هغه سایټ به کړو خو دې طرف ته به راشو څه داسې خلک دي تاسو سره ما تېر شوي یو ویډیو شیر کړې وه په هغې کې ډاکټر سویرا پرکاش هغه د دې پښتنو نه لږه ګیله کړې ده او وایي چې ایا زه کله ویډیو څه اپلوډ کوم نو ما ته پې دا کوم زما ورونه زیات دي هغه پې ما ته کنځل لیکي او یا راته داسې دمکیانې رد بد راته وایي زما خو ستاسو څه نقصان نه دی کړی زه خو یو پخپله یو ډاکټر یم یو تعلیم یافته جینۍ یم او ستاسو د خدمت دپاره وی راوتې یم غواړم چې د بونیر او کم پښتانه چې دي د هغو خدمت وکړم وایي تاسو بیا هم لږه یو داسې قسمه کنځل او رد بد هغه وایي ما ته وایي نو تاسو ټولو ته هغه زه یو ریکویسټ کوم چې آیا د پښتنو دپاره د پښتنو اوس که هغه وګورو موږ مذهب یې وایي جدا دی او دا دی او هر څه هغه که هر څه دي خو د پښتنو د نوم دپاره او د هغو کم خدمت دپاره راوتې د په هغه ناره راوتې ده نو موږ له پکار دي چې هغه سپورټ کړو او لکه څه نقصان چاته نه رسوي نو موږ ولې هغه ته داسې رد بد او داسې خبرې او غلط یو څه او بل څه ورته وایو نو تاسو ټولو ته پکار دي داسې کنځل او رد بد هغه ورته مه وایئ دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د راسي نورو ویډیوګانو دپاره